و چې دا خبره مې د مور واورېده بس مور له مې یو مضبوطه څپېړه ورکړه چې په هغې مې ګزار وکړو هغې راته وفرمایل چې تباه او هلاک شي خوږ دې کړمه چې وایي ما ته را تباه شه او هلاک شه وویله وایي ما راچوته کړه تنور دې بل تنور ته مې ور واچوله وایي زه خلکو دنده کړم کوټې ته په نشه کې یم او دا خلک یو غم زما په کور کې جوړ شو وایي بیا چې کله زه د نشې نه رابار شوم او راووتم او دې ښځې راته وویل چې الله دې هلاک کړه مور دې مړه کړه نو وایي زما هغه مور وایي داسې څه یې ویل لکه ډوډۍ چې په تندور کې وسېدلی شي مالک ابن دینار دی وایي زه په دې حج کې یم حج کې او ډېر زیات خلک دي او ډېر په انهماک باندې په عبادت کې دي په بیت الله کې وایي ما سوچ کاو چې یا الله که د دې خلکو عبادتونه قبول شوي چې زه له مبارکي ورکړم او که د چا نه قبول شوي نو چې هغې له تسلي ورکړم ویل دا سوچونه موچونه کوم وایي دې کې مې د شپې خوب ولیده خوب او په خوب کې وایي ما ته داسې ویلی شو چې د دې ټولو خلکو د عبادتونه قبول شوي دي څوک حج له راغلي او عمرې له راغلي د عرفات دا ورځ یې تېره کړله الله دا ټول معاف کړي دي سیوا د یو کس نه بیا زه رسه ویدېدم چې هسې نه هغه یو زه نه یم دا یې راسه پیدا شو خو یې عبادت کوم او دا یو ډېر لوی ولي دی دعاګانې م کومه وایي بله شپه راته الله رب العالمین خوب بیا وښوده دا خوب او دلایل نه یې خو داسې مبشرات دي او ډېرو صحابه کرامو تابعینو پیغمبرانو عجیبه عجیبه خوبونه لیدلي دي خو په دې خوب کې مې دا ولیدل چې هغه کس چې الله رب العالمین په دې حج کې نه دی قبول کړی والله دغه حج نه دی قبول کړی والله ورته غوسه دی نو دا محمد بن هارون البلخي دا دی چې د بلخ نه راغلي خلک دي او په هغې کې محمد بن هارون دی د ده حج الله قبول نه کړو د ده دعا قبوله نه شوه په ده باندې الله غضبناک دی ویل سار چې راویښ شوم او بیا مې دا خوب ولیده چېرې زه اوس په دې ګډه کې دا محمد بن هارون یم څنګه ویل دې کې د بلخ د علاقې ته رالم د حجاجو کې وی هغوی ته مې تاسو را بلخ ته راغلي هغوی ویل چې او ویل بیا مې ورته وویل چې په تاسو کې محمد بن هارون شته ویل چې دا ټکې مې وویل د ټولو حاجیانو راته ویل چې اوف دا خو داسې کس دی چې دی ټول عمر روژه یي ټوله شپه تهجد کوي انتهایي مېلمهدوست دی او دلته راغلی په دې حج کې نه د مکې په دې کنډراتو کې چېرته وګوره هر چا څه خبرې نه کوي شپه ورځ د الله په بندګۍ کې وایي زه په دې مکه مکرمه کې راووښتم چې ګورم د کنډراتو کې اواز مې وکړو چې یا محمد بن هارون وایي د دیوال شاته د ده نه دا یو لاس غوښ شوی دی او د لاس وجود ته یې اچولی دی واپس دا لاس ته پرې کړی شوی دی زه ورته ورنږدې شوم وایي ما ورته وفرمایل چې ته محمد بن هارون یې وایي هغه راته ویل چې هو وایي بیا مې ورته وویل چې یاره دا ستا څه نوعیت دی څه پوزیشن دی څه دي چې یو خو دا لاس هم پرې کړی شوی دی او بل دومره لوی عابده مې دا خلک د صفت هم کوي وایي ما ته هغه وویل چې ستا غوندې نیکان خلک ما سره میلاوېږي زما څلوېښتم کال دی چې هر کال حج راځم خو زه په داسې ګناه کې کړ شوی یم چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه زما نه بل مجرم نشته وایي بیا ورته ما وویل چې ما یو خوب لیدلی دی خو زه حیا راځي چې تا ته بیان کړم وایي ما ته ویل چې نه دا بیانوه دا یوازې تا نه دا مختلفو حالاتو کې ما ته دا مخامخ شو وایي چې ما ورته را خوب بیان کړې چې یاره الله رب العالمین نه ستا حج قبول کړو نه ستا دعا قبوله ده الله ورته غوسه دی وایي دوی ویل چې زه دومره لوی ګناهګار یم چې زما دا ګناهونه د ځمکې نه درانه دي د اسمانونو نه درانه دي د عرش او د کرسۍ نه درانه ده زه د دغې مستحق یم چې الله زما متعلق یم فیصله کوي وایي بیا مې ورته وویل چې لکه ما ته خپله ګناه وښیه چې دا نور خلک ته ویروم چې ته داسې د الله دښمن یې او په دې کعبه کې پروت نو وایي دې مالک بن هارون راته ویل چې زه ډېر مالدار وم وینځې مې وې غلامان مې وو دینارونه و ځمکې مې وې خو زه په یو پتنکه کړو چې زه شرابي وم ما به شراب څښل لوپران او چرسیان او بنګیان او شرابیان راسره ملګري شي نو زما زندګي د شرابو سټه شوه او دې پتونه د الله موږ تاسو وساتي دنیا کې نن سبا دا ډېرې لویې فتنې دي په عالمي دنیا کې نو یو ورځ سبا له اوس روژه ده نن د شعبان اخیره ورځ ده وایي دې ملګرو څه وتی مې بار او شراب مې وڅښل او ډېر زیات مې وڅښل په دې نشه کې مې دا سترګې راوتې دي چې کور ته رالم وایي دې مور مې زموږ دپاره تندور لمبه کړی و تندور یې لمبه کړی موږ له ډوډۍ پخوي وایي چې زه په نشه کې ولې ما ته ویل چې الله دې پویه کړه نن د روژې بېګاره د روژې شپه ده دا خلک به روجې نیسي عبادتونه به کوي او ته په دې ګندګو کې پروت یې چې دغه شراب و نشو ترې کار ویلې و چې دا خبره مې د مور واورېده بس مور له مې یو مضبوطه څپېړه ورکړه چې په هغې مې ګزار وکړو هغې راته وفرمایل چې تباه او هلاک شي خوږ دې کړمه چې وایي ما ته را تباه شه او هلاک شه وویله وایي ما راچوته کړو تنور دې بل تنور ته مې ور واچوله وایي زه خلکو دنده کړم کوټې ته په نشه کې یم او دا خلک یو غم زما په کور کې جوړ شو وایي بیا چې کله زه د نشې نه رابار شوم او راووتم او دې ښځې راته وویل چې الله دې هلاک کړه مور دې مړه کړه نو وایي زما هغه مور وایي داسې څه یې ویل لکه ډوډۍ چې په تندور کې وسېدلی شي او زما 40 کال دی چې زه دلته راځم او د الله هم دغه فیصله ده کوم چې تا بېګا په خوب کې لیدلې ده وایي دا حالات چې ما ولیدله وایي دې کې زه ته اخوا شوم او بیا الله ته په جارو شګو شو او ډېر د خیر دعاګانې وکړې چې یا کاشف الغم
یا مجیب المسترین دا دعاګانې وکړلې وی الله رب العالمین په دې 40 کال چې دا زاری وکړلو ما اخوانه واورېده نو وی ماښام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوب کې ویلي چې الله رب العالمین دې معاف